رحمت الله رحمت د سویلي پښتونخوا په چمن ښار کې پیژندل شوی شاعر، لیکوال او مخور سړی دی. نوموړی له نن څخه پوره 80 کاله تر مخه د همدغه چمن ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ د مرحوم خالق داد چې مشهور په نظر محمد و په کور کې زیږېدلی دی. ښاغلي رحمت د نړیوالو او سیمه ییزو راډیوګانو سره د اوږدې قلمي همکارۍ ترڅنګ 4 ناولونه او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ کړې ده. نوموړی پر مورنۍ ژبه پښتو سربیره په اردو، دري او عربي ژبو هم لیک او لوست کولی شي. د یو شمېر فرهنګي او سوداګریزو ناستو او ټولنو مهم غړی پاتې شوی دی. حاجي رحمت الله رحمت ته د ځینو فرهنګي ټولنو لخوا تقدیرنامې هم ورکول شوي دي. نور حال خپله له ښاغلي رحمت صاحب څخه اورو. رحمت الله رحمت یم له چمنه څخه. نوم رحمت الله، کله مې نوم رحمت. د زیږېدو نیټه مې پر پیژندپاڼه لیکل شوې ده 1944. د زیږېدلي ځای د کوژدک غره په لمنه کې د چمن ښار څخه پر 2 میله شمال پلو 0 نقطې ته نږدې پلرنی ټاټوبي. یاد دې وي چې په دغه سیمه کې د کرښې دواړو خواوو ته په سپین بولدک او چمن کې د پښتون ټبر 2 لوی قبیلې آبادې دي، لکه استکزي او نورزي. رحمت الله رحمت چې دغه خدمات ترسره کړي دي. دا وخت د پښتو ادبي ټولنې چمن مسؤل یا صدر، د 5 چاپ اثارو یو د لنډو کیسو ټولګه او 4 ناولو مصنف، یو شمېر ناچاپ اثار ملا پاتې دي. د دې ضلعې او ولسوالۍ لومړی او په جنوبي پښتونخوا یا د صوبه بلوچستان ایالت کې دریم ناول لیکونکی اول نگار یم. د کرښې پلو بیا تر بولدک، تختپل او دامان پورې بل ناول لیکونکی نه و، خو اوس په دا نږدې کلو کې د سپین بولدک د ولسوالۍ د تورپیکي ادبي ټولنې یو ملګری د هغو ناول چاپ سو، میږی څنګه فیلسوف سو. او په کوټه کې چې زما تر مخه چاپ شوي دي یو وچه لښته او بل د ناظر صادق لیکنه وه چې د یو لنډې کیسې ناول بیا جوړ کړی و، او یو د افضل شوق ناول دریم زه وم. دارنګه د پښتو جرګې مشر غړی چې د څو ادبي تنظیمونو یا ټولنو پر سر یوه جرګه ده، د هغه مشر غړی او باني پاتې شوی یم. ملګري مې د هغه مشر هم ګڼي، کور یې ودان. د راکم الحروف ډېرې ادبي غونډې او سیمینارونه د راکم الحروف په مشرۍ ترسره شوي. د یوې قومي جرګې ترجمان یا بلکې د ټول ولس ترجمان، تر اوسه یې د ولس چوپړ کړی. د مرکزي انجمن تاجران ضلعي سنیر نایب صدر یا په بله اصطلاح د سوداګرۍ ټولنې د رئیس معاون پاتې شوی یم. د ډیرو سیمینارو، ادبي علمي غونډو او مشاعرو صدارت راکړه شوی دی. ډېر کلونه مې د نړیوالو راډیوګانو لکه BBC، امریکا غږ، المان غږ پښتو څانګه، تهران پښتو څانګه، زایلان پښتو څانګه، VOA اردو، GHQ جاپان، مشال راډیو، ډیوه راډیو، افغان آزاد راډیو او داسې نورې راډیوګانو سره د کوټې پښتو څانګه په قلم او لیک نږدې ورسره پاتې شوی، او هغوی راته ټلیفونونه کړي او په خپرونو کې مېلمه کړی. همداراز یې د سیمې او ځینو پیښو راپورونه راڅخه اخیستي او ځینو مشرانو مرکې د ده زما په ویلو راڅخه اخیستي. ناولونه مې له 6 راډیوګانو څخه کیستواره په 2 واره خپاره شوي دي. 2 ځلې د صوبې د ګورنر والي مجلس ته ورغوښتل شوی، چې یو ځل د والي یا ګورنر جسټس امیرالملک منګل او 8 وزیرانو یو سوداګریز سیمینار کې په 3 مقالو کې یوه د راکم الحروف وه چې نیټه یې وه 10 مارچ 2002 کال میلادي. نور بیا نور رسول مننه او دا ډول د ضلع کلا عبدالله چمن ولسوالۍ چې اوس دا ولسوالۍ بیا سره بیلې شوي دي
په 2020 مارچ د ژبو د نړیوالې ورځې پر دې ضلع باندې پر ضلع کې عبدالله چمن باندې د ادبي چوپړ یا خدمت په اړه راته پښتو ادبي اکاډمي کوټې ایوارډ راکړی دی چې د هغوی د مشرتابه او ملګرو څخه مننه